شو لشو چې پوه شو لشو چې پوه شو هغه چې پوه شو د خدای په خو شو لشو چې پوه شو لشو چې پوه شو. د لوشو چې پوه شو د خپرونې قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د نن ورځې دې خپرونې ته مو زه د افروز زیرک او زما ملګری عبدالواسع قانی هرکلی کوو. د تدریس او زده کړې د ښه والي لپاره د ستاینې او ترټنې اغیزمن او ګټور شکلونه کوم دي؟ په دې خپرونه کې به لومړی له یو شمېر زده کوونکو څخه واورو چې د ښوونکو لخوا په څه ډول ستایل کیږي یا ترټل کیږي او پر دوی یې اغیزې څه دي. بیا به په همدې تړاو یوه مرکه درته خپره کړو. باید د اوښکې پاکې کو، نه دا چې په صنف کې د اوښکې روانې کو. د خپرونې په وروستۍ برخه کې به په موضوع پورې اړوند یو بیلګیز ټولګی ولرو. پوښتنه کول عیب نه دی، نه پوهېدل لوی عیب دی. ډېر ښه، د تا لوستل ډېر ښه وو. اوس به د تا ټولګیوال ټول تا ته چکچکې وکړي. د خپرونې درنو مینوالو، ستاینه او ترټنه یا تحسین او تنبیه دوه داسې عوامل دي چې په کارولو سره یې تدریس او زده کړه ډېر اغیزمن کیږي. ستاینه چې تحسین هم ورته وایي د یو چا د کار ستایلو، یو چا ته د هغه د عمل د تایید اظهارولو او مکافاتو ورکولو ته ویل کیږي. او ترټنه یا تنبیه د تحسین متضاده یا مخالفه معنا لري. ښکاره ده چې ستاینه او ترټنه په ماشومانو او د هغوی پر زده کړه باندې مثبتې او یا منفي په بله وینا ښې او ناوړه اغیزې پرې باسي. راځي چې دغه اغیزې د یو شمېر زده کوونکو له خولې واورو. تاسو موږ ته وایئ کله چې ښوونکی تاسو ستایي یا متحسینوي تاسو څه احساس کوئ؟ مونږ ډېر د خوښۍ احساس کوو ځکه چې مونږ درس ډېر تشویق کوو او مونږ هره ورځ درس وایو. تاسو د ستاینې یا ترټنې په اړه موږ ته یوه خاطره ووایئ. زما یو ښه خاطره دا ده چې یو ورځ مکتب ته لاړم او درس مې ښه څه زده و، نو استاد آفریني راکړه او یو قلم او کتابچې راکړه. تاسو موږ ته خپل ځان راوپېژنئ. زما نوم نیلوفر بارزی د 4م ټولګي زده کوونکې. تاسو موږ ته وایئ کله چې ښوونکی تاسو ستایي یا متحسینوي تاسو څه احساس کوئ؟ منګه چې استاد تحسین کوي موږ ډېر خوشحالیږو او موږ چې تشویق کوي موږ ښه درس ویلی شو، ښه ځان ته ښه احساس کوو ځان او همیشه کوشش کوو چې استاد همیشه موږ دغسې تشویق کړي او موږ خوشحاله یو. په کور کې روح هم خوشحاله یي چې استاد موږ تشویق کړو، موږ درس ته راجع کړو او موږ درس ورته ښه وویل. آیا داسې هم شوي دي چې ښوونکي تاسو وهلي یا ترټلي وی؟ په هغه حالاتو کې تاسو څه احساس کوه؟ زه ډېره غمګینه ولم او هېڅ مې درس نه ویلی او درس ته مې هېڅ علاقه نه وله. ما به ویل چې هر وخت به استاد ما همداسې کړي. مکتب ته مې زړه نه کېده او څو ورځې هېڅ مکتب ته نه تلم. له یو شمېر زده کوونکو څخه مو د تحسین او تنبیه اغیزې واورېدې. خو پوښتنه دا ده چې ستاینه او ترټنه څه وخت د ماشومانو په زده کړه کې ښه اغیزه کولی شي؟ د دې پوښتنې ځواب دا دی هغه مهال چې مناسب شکل یې په مناسب وخت کې وکارول شي. له دې څخه داسې جوتیږي چې ستاینه او ترټنه بېلابېل شکلونه لري. خو دا چې دا شکلونه کوم دي، څه ډول او څه مهال باید وکارول شي، راځي د پوهنې وزارت د ثانوي تدریساتو ریاست د مرستیالې محترمې وړانګې صافۍ څخه یې واورو. ستاسو په اند ستاینه او ترټنه یا تحسین او تنبیه ښه کار دی؟ تحسین او تحقیر مختلف اشکال لري. منګه کولای شو چې یو طفل په ډیر ښه شکل باندې تحسین کو. شاباس، آفرین، ډیر ښه دی وکړه، ته د ډیر ښه ځای نه راغلی، ته ډیر ښه ژبه لري، ته ډیر ګلالی هلک یا ګلالی نجلۍ، ته آینده دپاره یو لوی سړی کېږي د دې وطن، دا وطن تا ته احتیاج لري. دا هغه کلمات دي چې منګه شاګرد ته تحسین کولای شو. تحسین دوه رقمه دی، یو مادي یو معنوي. که د مادیاتو نه منګه ونه شو کولای چې خپل دغه شاګرد ته یو پنسل وخلو، د اقل ورته کولای شو چې دته ووایو چې زوی جانه تا دغه درس چې ولستو ډېر د ښه ولستو، دته ډېر ښه آفرین شاباس په کلماتو باندې. او یا هم تنبیه کلمه موږ کولای شو چې په ډېر آرامه شکل باندې یا د سترګو په قارېدلو یا د وچلې په تریوالي یا داسې په ډېر عادي شکل باندې د خپل په رویه کې داسې غصه ورته راولو. اما وروسته کولای شو هغه شاګرد که درس باندې نه پوهېږي یا کوم بې تهذیبي ترې نه شوي، موږ کولای شو هغه شاګرد
شاګرد ته ورور وړاندې شو منهج دی یو مور منهج دی یو پلار په سر لاس کش کو چې زوی جانه دا نن تا درس لوستلی ونشو زه سبا د دغه نقطې درس نه تا نه پوښتنه کوم. دغه په خپله باندې د شاګرد تحسینول دي په ځای د دې چې موږ یې تنبیه کړو. اما د تنبیه اشکال و انواع هم زموږ په مکاتبو کې واقع کیږي. د یو غریب اولاد حداقل څپخې په پښو نشته چې دا په څپلیو کې راشي، نیمې ګوتې ځمکې خوړلې دي، دا چې صنف ته راځي د خپل پښو د ګوتې د درد نه دی نارامه دی، اما معلم دی وهي. دا بالکل مطلق غلط کار دی چې باید دا ونشي. د باید په سر باندې لاس کش کو، باید د اوښکې پاکې کو، نه دا چې په صنف کې د اوښکې روانې کو. د ستاینې او ترټنې د ډولونو څرنګوالي او اغیزو په اړه مو د محترمې وړانګې صافۍ مرکه واورېده. قدرمن اوریدونکو، د دې لپاره چې هغه شمېر زده کوونکي چې له ځانه ښه وړتیا ښیي وهڅول شي، نو اړینه او ضروري برېښي چې هغوی وستایل شي. خو دا ستاینه که لفظي وي یا معنوي یا یې نور ډولونه وي، د دې لپاره چې ارزښت کم نشي، نو باید بې ځایه، بې مورده او پر نامناسب شکل ونه کارول شي. دغه راز هغه شمېر زده کوونکي چې ښوونکی د روزنیزو موخو یا اهدافو لپاره ترټنې یا تنبیه ته اړتیا ویني، نو اړینه ښکاري چې د ترټنې مناسب شکل په مناسب ځای او محل کې وکارول شي. راځي په همدې اړه یو ټولګي ته غوږ شو چې هلته څه ډول ستاینه او ترټنه کارول کیږي. ښه زده کوونکو، خپلې کورنۍ دندې مو راوړې دي؟ هو ښوونکي صاحب. اوس زه د تاسو کورنۍ دنده وینم. ستاسو کورنۍ دنده څه شی وه؟ ښوونکي صاحب تاسو موږ ته ویلي وو چې هر څوک دوه نصیحتونه ولیکئ. هو، ډېر ښه. تکړه زده کوونکو. غیرته، ته ولې غلی یې؟ لکه چې خپله کورنۍ دنده دې نه ده راوړې. ښوونکي صاحب ما خپله کورنۍ دنده نه ده راوړی. وګوره غیرته، دا ستا لومړۍ ورځ نه ده چې خپل سبق کورنۍ دندې ته پام نه کوي. ته هره ورځ یوه بهانه کوي. ښوونکي صاحب بله ورځ یې راوړمه. غیرته، زه تا ته یوه نوې دنده در کوم چې راتلونکې ورځ تیر شوی لوست او نوی لوست دوه ځلې په خپل کتابچه کې ولیکې. که را دې نه وړه، زه بیا درنه خفه کېږم او ټولګي ته دې بیا نه پرېږدم. پوه شوې غیرته؟ هو ښوونکي صاحب. ښه کاروانه، ته یو نصیحت دې ولوله. د نن کار سبا ته مه پرېږدئ. ډېر ښه کاروانه. څومره ښه نصیحت دې لیکلی و. مینې ته ووایه د چا غیبت مه کوئ. شاباس، څومره ښه نصیحت. په رښتیا سې غیبت کول ښه کار نه دی. ډېر ښه زده کوونکو، پرون مې تاسو ته ویلي وو چې یو ځلې د نن ورځې لوست په کور کې ولولئ. تاسو لوستی دی؟ هو ښوونکي صاحب موږ لوستی دی. ښوونکي صاحب ما نه دی لوستلی. ولې دې نه دی لوستلی؟ ښوونکي صاحب ما ډېر کار درلوده. دا هم ستاسو کار و. چا چې کورنۍ وظیفه ماته نه وي راوړې، زه هغو ته 2 برابره کار ورکوم. که چیرې مو بیا هم ترسره نه کړ، نو بیا ستاسې مور او پلار ته خبر ورکوم چې ستاسې زوی یا لور خپل درس نه وایي. ستاسو د درس سرلیک څه شی دی؟ علم او پوهه. ډېر ښه مینې، ته څومره تکړه زده کوونکې. علم او پوهه څوک زده کوي؟ ښوونکي صاحب زه وایم. ویې وایه غمیه. علم او پوهه ټول خلک زده کوي. ډېر ښه. دا د غمي هم څنګه ښه ځواب ویلې. ښه زده کوونکو، زه به نوی لوست تاسو ته ولولم. یو ځل د کتاب له مخې تاسو ته لولم. زما نه وروسته د تاسو یو ټولګیوال به راسي، تاسو ته به درس ولولي. ښوونکي صاحب ووایه. ښوونکي صاحب د تا نه وروسته به زه ووایم. ډېر ښه لورې، ته بیا ولوله. اوس خپل نوي درس ته غوږ ونیسئ. علم او پوهه. علم او پوهه په هر مسلمان نارینه او ښځینه فرض دی. هر یو مسلمان باید علم او پوهه ترلاسه کړي. باید موږ د علم او پوهې په زده کړه کې شرم او ننګ ونه کړو. کوم شی چې نه پوهیږو له نورو څخه پوښتنه وکړو. پوښتنه عیب نه لري، نه پوهېدل لوی عیب دی. لوی خدای جل جلاله موږ ته سترګې راکړې دي تر څو په هغې باندې ووینو. غوږونه یې راکړي دي تر څو د هغه په واسطه واورو. او بالاخره موږ ته عقل راکړی دی تر څو ښه له بدو څخه بیل کړو او ټول شیان وپېژنو. ښه زده کوونکو، اوس یې څوک لوستی شي؟ زه به وایم. ښه ملالې، ته ولوله. علم او پوهه په هر ښځینه او نارینه مسلمان فرض دی، پس هر مسلمان ته ضرور دی. ډېر ښه. نورې څوک وایي؟ ښوونکي صاحب زه وایم. ویې وایه کاروانه. چې په علم او زده کړه کې ننګ او شرم ونه کړي او په هغه شي چې نه پوهېږي له نورو څخه پوښتنه وکړي. ډېر ښه کاروانه. دا دی نن ورځ لوست دې ډېر ښه ولوسته. زه تا ته آفرین وایم. ښه، نورې څوک وایي؟ زه وایم. ویې وایه کاروانه. چې په علم او زده کړه کې شرم او ننګ ونه کړي او په هغه شي چې نه پوهېږي له نورو څخه پوښتنه وکړي.
ډېر ښه مینې ته خو بیا هم ډېره شوخي کوي او خپل ټولګیوال درس ته نه پرېږدي. ته نو د 2 دقیقې لپاره د ټولګي مخې ته راسه. ښوونکي صاحب شوخي نه کړم. نه ته دلته راسه، یو 2 دقیقې ودرېږه، نور ملګري دې هم له تا نه پند واخلي او هغوی د لوست په وخت کې ونه غږېږي. ښه اوس درس څوک وایي؟ ښوونکي صاحب زه به یې ووایم. ویې وایه. پوښتنه کول عیب نه دی، نه پوهېدل لوی عیب دی. ډېر ښه، د تا لوستل ډېر ښه وو. اوس به د تا ټولګیوال ټول تا ته چکچکې وکړي. ښه ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو خپل درس ډېر ښه زده کړی وو. بله ورځ به زه تاسو ته یوه ډالۍ راوړم. سمه ده ګرانو زده کوونکو؟ هو ښوونکي صاحب. تاسو د سټوډیو ټولګی واورید چې په هغه کې ښوونکي هغه شمېر زده کوونکي چې کار یې په ښه ډول ترسره کړی و وستایل او هغه چې کار یې نه و ترسره کړی هغوی یې په مناسب ډول وترټل. زموږ هیله له درنو ښوونکو څخه دا ده چې د مطلوب سلوک د تحکیم، زده کړې ته د هڅونې او له هغه څخه د خوشحالۍ د رامنځته کېدو لپاره د ستایلو او ترټلو د مختلفو شکلونو څخه په خپل ځای او مناسب شکل کار واخلي. که داسې ونه کړي نو په ډېرو مواردو کې ډېرې منفي او ناوړه اغېزې لري. د زده کوونکو زړه پرې مړاوی کېږي، په ځان باور او اعتماد کمیږي، د ویرې احساس پکې پیدا کېږي او تر ټولو زیات د عقدو د پیدا کېدو سبب ګرځي. موږ په پام کې لرو راتلونکې اونۍ په همدې ورځ په ښوونځیو کې د ماشومانو پر ستونزو درسره وغږیږو او سبا دا مهال به د ژبې په مضمون کې د ژبې د پیاوړتیا لپاره د ستاینې او ترټنې پر رول، اغېزمنتیا او څرنګوالي درسره وغږیږو. اورېدل یې مه هېروئ. تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. سوکاله او بریالي اوسئ. هغه چې پوه شو د خدای په خوښ شو